یو سړی دی راولاړ سلو، مطلب په دا پیدا چې خدا نه خواسته زما څه بېلاري کېږي، زما څه بدکاري کېږي، زه بیکاره لاره ته مجبوره کېږم، دا د هغه ده. نو راولاړ سلو، بیا پیسې غریب ولو، لاس یې تنګ ولو، مزدور ولو، 12,000 و 20,000 تنخواه ولا، بس هغه د کور خرچه نه بسېدله. راولاړ سو، ملګري لره ورغلی، یار لره ورغلی، مالداره سړي لره ورغلی چې 2 لک و 3 و 5 لک روپۍ په پور راکه، دی وشروع 2-3 لک روپۍ ما ته په پور راکه، زه به واده ورباندې وکړم. اوس د دا روپۍ راواخیستلې، قرار بیا حلاله نکاح ورباندې وکړله، پیسې ګردې ولاړې په واده کې. د الله رسول فرمایي پر الله حق دا دی چې د داسې سړي مدد وفرمایي. د غیبو څه به الله دی د قرضې څخه خلاصوي، د غیبو څه دا یې زده کړئ. دا د الله رسول ډېره زوروره خبره کړې ده. الله به د دې سړي د غیب څخه قرضه چې دا هغه ادا کوي. اوس دې سړی وایي شاشه غیب، نو دا معنا چې ماخستن زه پرېوتم، سهار راپورته کېدم زما د بسترې لاندې روپۍ پرتې وې، دا معنا نه نه نه، دا معنا نه، دا کرامت دی. معنا دا ده چې تا ته الله داسې لارې خلاصې کړې چې ته پر هغه لاره روان سوې. الله تا ته داسې مزدورۍ مخې له راوستلې چې ستا په وهم په ګمان کې هم دا نه و چې زه به په میاشته کې 1,00,000 روپۍ پیدا کوم، په دغه میاشته کې به پیدا کړي. هغه دا معنا ده. څونه ډېر خلک داسې دي عزیزانو چې هغه واده نه کوي. واده ولې نه کوي؟ یاره لاس مې تنګ دی، یاره ملازمت نه لرم، یاره نوکري نه لرم، ته ود نوکري پیدا کړم. نو زه کله کله ملګرو ته وایم، نو که تا ته نوکري الله در 40 کال نه درکول، ته څه چم کوې؟ که تر 40 کالو پر ته دغه رقم تنګ دست وي، بیا ته څه چم کوې؟ صحیح سنو الله وعده کړې ده. الله نو ته الله وعده ګوره چې یو سودخور زما او ستا سره واده وکړي چې یاره ته واده وکړه، زه ستا د واده روپۍ درکوم. ما تا څنګه خوشحاله؟ یو غل را سره وکړي، ډاکو یې را سره وکړي، قاتل را سره وکړي، یو سودخور او رشوتخور یې را سره وکړي، ما تا څنګه خوشحاله چې یاره بس کار اوس څنګه وسو، پلاني عاجز صاحب قول را سره کړي، زه روپۍ درکوم. نو دلته الله د الله رسول قول کړی، څه چم کوو؟ اوس به د انسان ایمان معلوم سي. الله او د الله رسول قول کړی دی، وعده یې کړی دی، هغه مې زړه ته نه لوېږي. سودخوره چې وعده یې کړی دی هغه مې په زړه کې بس ولاړه ده، وایي ته پیسې پور کړه، یو خدای پیدا کړه، زه یې درکوم. ښه نو بیا دلته دې ته څه شوی؟ منافقت وایي که ایمان وایي؟ نو خو دا منافق ځه. بیا یو سړی وایي یاره زه روپۍ نه لرم، سرکاري ملازمت نه لرم. ولې الله تا ته ویلي دی د دې خوراک پر تا دی، د دې خوراک پر تا دی. الله رب العزت هر یو نوم جلا جلا فاضل کې لیکلی دی. دا یې نه دي لیکلی چې دغه سړی دی، دغه ښځه واده ته ورکومه، د دې سړي دپاره ما یوه ډوډۍ لیکلې ده، نیمه به دی خپلې کوروالا ته ورکوي. دا الله نه دی لیکلی. فاضل کې د دې ښځې دپاره خپل نصیب او قسمت لیکلی دی، خپل رزق لیکلی دی، د خاوند دپاره خپل رزق لیکلی دی. بیا ولته دونه پریشانه یې؟ څونه ډېر خلک به دې ته ولاړ دي چې ته ودرې یاره زما کاروبار برابر شي. ابل ته یو هلک ویل دی، پخوانی زما شاګرد په ژړه کې سپین ویښتان و، ژړې سپینه سوې وه. ما هلکه څنګه بچان مچان؟ وایي یا ولې؟ وایي واده مې نه دی کړی. ولې دې نه دی کړی؟ وایي ملازمت نه لرم، نوکري نه لرم. چې نوکري نه لرې نو مال که ته د 15 کاله د نوکري نه وه، بیا ته څه چم کوې؟ صحیح سنو دا چې خلک عقیده و ایمان و یقین و الله ته نه لري، بیا دا خبره دې خالي ګورئ. بیا د دې خبره تاسو اندازه لګوئ چې بیا چې شي جوړیږي. بس توکل پر خدای کا، ورسه منډه وکړه، الله به ستا مدد کوي. الله به تا د قرضې خلاصوي. تاسو یقین وکړئ که څه پتې کې که داسې یو سړی یې هغه دې د رښتیا او قرضه واخلي، په دا خاطر دې واخلي چې الله زما مدد کوي. بیا عایشې صدیقې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی په قرضه کې رښتینی چې زه به دا قرضه خامخا ادا کوم، الله د ده مدد کوي. بیا عایشې صدیقې به هر وخت قرضه اخیسته. بیا چا پوښتنه جوړه کړه ته قرضه ولې اخلې؟ نو ته خو ضرورت نه لرې. وایي ما اورېدل د الله د رسول چې څوک پوروړی سي الله یې مدد کوي، زه په دې وجه د قرضه اخلم، الله به زما مدد کوي. صحیح سنو که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ، د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.